یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه او بد کرداره وه، نو هغه به یو زیارت له تله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند، په ټپو ړوند. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. زیارت ته یې وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. خاوند به ته تپوس کوله چې ښځې ته چېرته ځې چې دغه زیارت له ځمه او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل ویل نن خو دې اواز هم راکړو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چې او شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و، دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دې خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کښېږدئ. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو. به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګان یې ډېر په کور. چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګرېزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ. ویل هغه خو بیا راغی، هغه مړی دا دی پروت دی، بلې ورته دروازې ته کړی. چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی، وی هغه خو بیا راغی ظالم، بلې ورته 4 واړی چې پې لېږلي دي. اخري چې لېږلی دی، هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوری، سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی، چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي. وایي ته بیا لا راوتی جامې هم وینځې، هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی، یو ماهیګیر روان دی، میان نیسي. وایي الله اوس میان هم نسي، هغه یې مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی، ویل سر دې مړه اوچت کړو، هغه یې مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته یې وویل چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه، جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی، بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو. بیا یې ماهیګیر په شکل کې راوتی، بیا مې مړ کو. بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کړو، دې خوا راتلو، بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ، نو دینه به انداز ولګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی
او داغه سړی کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ور سره فراډ وکړو او جوړ سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونږ ته چې ملغلره بیا مونږ ته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېدو لار او بویو دی اوس سرسام شو او وی چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وې چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دی وی مور پاکه نه پلیتا خوا مور ولا ډاکټر راوست چې دی الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیره کړ مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا در ولزه 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی لا پتا څه چلو ولی ولا تاجی چې پاکي نه پلیته خو بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړي چې پاکي نه پلیته خوا پاکي نه پلیته مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو یو نه دوه شو ډاکټر جراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپے را کوړې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خېوي